چېرته پلار د خپل بچي نه تپوس کړی دی چې بچیه ته راکړه ستا دا موبایل، ستا په دې موبایل کې څه شی دي؟ ته چې د شپې تر 1 بجې او 2 پورې ایښې، بچیه ته په دې موبایل کې څه ګورې؟ د بچي نیازبینتوب دا نه دی، د بچي نازولی دا نه دی چې ته بچی په دې نازې چې هغې له د 30 او د 60,000 روپو موبایل والا هغه په دې کې تمامه شپه ګندګي ګوري، هغه په دې کې تمامه شپه موسیقي ګوري. پلاره تا کله د بچي نه موبایل واغوستو؟ پلاره تا کله د بچي موبایل وکتو چې زما دا بچی څه کوي په دې موبایل کې؟ زما دا بچی خبرې د چا سره کوي؟ زما دا بچی تعلقات د چا سره ساتي؟ زما د بچی په موبایل کې لمبرې د چا دي؟ زما د بچی سره په دې فیسبوک کې کم مرګري دي؟ کم اسې خلک مرګري دي؟ په واتساپ کې کم خلک مرګري دي؟ دا چې ټوله شپه ناستې ویښ د دې کمرې نه چې اواز راځي، د دې کمرې نه چې خبرې راوځي، زما دا بچی څه کوي؟ پلاره یاد وساته ستا ذمواري وه د خپل بچي نه تپوس کول. منم چې موبایل دې وله واغستو، منم چې پیسې دې وله ورکړلې، منم چې خوشحاله دې وساتو، خو ذمواري دې دا ده چې اوس د خپل بچي نه معلومات وکړه، اوس د خپل بچي تحقیقات وکړه. دا بچي بې مهاره مه پرېږدئ، دا بچي دومره آزاد مه پرېږدئ چې هغه څه کوي نو کوي به، د هغې خپله خوښه، د هغې خپله مرضي. نه نه پلاره ته ذموار یې، نیکه ته ذموار یې، مشره ته ذموار یې. سبا به د الله په دربار کې د دې بچو جواب ورکې چې دې بچو ښه کوله که غلطه کوله. نازولی یې وساته، نیازبین یې وساته، هر قسمه اسباب وله راوړه، خو نګراني وله کم سے کم وکړه چې بچی په غلطو باندې نه کېږي، بچی د شرابینو سره نه کېني، بچی د آیسو والا سره نه کېني.